درنو لیدونکو السلام علیکم. احمد مسعود طالبانو ته د جګړې د بندیدو او مذاکراتو د دوام وړاندیز وکړ. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وایي که طالبان په پنجشیر او اندراب کې خپل بریدونه پای ته ورسوي، هغوی به جګړه ختمه او هر اړخیزې خبرې به روانې وساتي. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان په پنجشیر کې د پرمختګ ادعا کوي، د ملي مقاومت د یکشنبې په ورځ د جګړې د بندولو او د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی دی. د احمد مسعود په رسمي فیسبوک کې په دې اړه اعلامیه خپره شوې ده. د اعلامیې په یوه برخه کې ویل شوي دي د ملي مقاومت جبهه پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره چمتو ده. که د طالبانو ډله په پنجشیر او اندراب کې خپل بریدونه او پوځي خوځښتونه پای ته ورسوي، هغوی یعنې مقاومت جبهه به سمدستي جګړه ختمه او هیله لري چې د علماو او مصلحینو سره یوځای په یوه لویه غونډه کې هر اړخیزې خبرې روانې وساتي. په اعلامیه کې همداراز وړاندیز شوی دی که طالبان په پنجشیر، اندراب، پروان او کاپیسا باندې بریدونه او نظامي خوځښتونه بند کړي او خپل ځواکونه له پنجشیر او اندراب څخه وباسي، د ملي مقاومت جبهه به هم خپل ځواکونو ته لارښوونه وکړي چې له نظامي خوځښتونو څخه ډډه وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د یاد شوو سیمو او د افغانستان د نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکي مسلمانان دي او په هغوی باندې د طالبانو د بریدونو لپاره هیڅ اسلامي، انساني او منطقي دلیل نشته. د احمد مسعود په مشرۍ دا جبهه همداراز وایي چې د طالبانو د تیر دور تاریخ ته په کتو د دغو سیمو خلک په طالبانو باندې بې باوره او اعتماد نه لري. طالبانو د اګست په 15مه له جګړې پرته کابل ته ننوتل او بیا یې هڅه وکړه چې پنجشیر هم ونیسي، خو هلته له مقاومت سره مخ شول. طالبان ادعا کوي چې د پنجشیر یو شمېر ولسوالۍ یې نیولې او مرکز ته داخل شوي دي. د مقاومت جبهې ویلي چې دا ډول خبرونه د طالبانو پروپاګند او تبلیغات دي او وایي چې طالبانو ته یې درانه تلفات اړولي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.